سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته د پند نه ډک داستان لرم. امید لرم تاسې به راسره تر پایه ملتیا وکړئ. وایي چې بوډا خټګر چې له ورځنیو چارو ستړی شوی و، د تقاعد په هیله د ادارې مسؤل ته لاړ او موضوع یې ورسره شریکه کړه. د غوښتل چې تر کلونو کار او زحمت وروسته نور نو باید په کور کښیني او پاتې عمر په آرام او راحت کې تیر کړي. د ادارې مسؤل له دې غوښتنې خواشینی شو. ډېره هڅه یې وکړه چې خټګر له پرېکړې واړوي، خو هغه پر خپله خبره ولاړ و. مسؤل له ناکامه ورسره هوکړه وکړه، خو د وروستي کار په توګه یې ترې وغوښتل چې فقط د یوه کور د جوړولو مسؤلیت ومني. خټګر زړه نازړه دا غوښتنه ومنله، په داسې حال کې چې کار ته یې ډډه نه لګېده. د وروستي کور جوړولو کار یې پیل کړ. د په لږ وخت کې په ډېره بیړه کور ودان کړ، خو داسې کور چې هیڅ رنګین او ښکلی نه و. خټګر خپل مسؤل د کار له بشپړولو خبر کړ، هغه هم د دې لپاره چې د کارمن وروستی کار یې دی. ساحې ته لاړ او ورته یې وویل، دا کور زما لخوا ستا د کلونو خواریو او زحمت په خاطر سوغات دی. خټګر له خپل دې کاره خجالت شو. که پوهېدلی چې د خپله په دې کور کې اوسیږي، نو ډېره خواري به یې پرې کوله. نو خوږو لیدونکو، همدا د انسان د ژوند داستان دی. هر ښه او بد کار په واقعیت کې زموږ لپاره دی. نو تل باید هڅه وکړو چې د ځان لپاره څه خوښو، هغه د نورو لپاره هم خوښ کړو.